دا د هلمند نادعلي ولسوالۍ چانجیر سیمه کې ورانه ویجاړه ساختماني دستګاه ده چې یو وخت یې د افغانستان د بیلابیلو سیمو په رغولو کې اساسي رول درلود. دا دستګاه څه باندې 80 کاله وړاندې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې ده چې د کورنیو لسیزو جګړو پر مهال ورانه ویجاړه شوې ده. د هلمند اوسیدونکي د دې ساختماني دستګاه د بیا فعاله کېدو غوښتنه کوي. د دوی په خبره که دا دستګاه ورغول سي د هیواد د آبادۍ او خلکو ته د کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې به اغېزناکه تمامه سي. نیخه هم دلې پکښې جوړېدی، پایپونه هم دلې پکښې جوړېدله، نور د ډمبرو مساله چې دا هم دلې پکښې جوړېدله، د بر سیسټم هم دلې پکښې فعاله کېدی، ډېر کارونه دلته کېدله. زموږ دغه غوښتنه د امارت څخه بیا ده چې موږ یو ځل بیا د دستګاه فعاله کړو، بیا د ولس ته ډېر د کار زمینه پکښې برابره کړي، خلکو ته کار زمینه برابره شي او ولس لپاره خدمت وکړي. نو دا غټ مرکزي ځای زموږ کې بیا جوړ شي، زموږ دا غوښتنه ده. د هلمند سیمه ییزو مسؤلینو د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې د مالیې وزارت او خصوصي سکتور سره په همغږۍ د دې دستګاه د بیا فعاله کېدو لپاره زمینه برابره کړي. هڅه کوو ترڅو د دغه ساختماني دستګاه هغه وسایل او هغه ماشینري چې هغه د بیا ترمیم کولو وړتیا لري هغه بیا ترمیم کو، او څه چې نوو اسباب وسایلو ته اړتیا دي هغه ورته پیدا کړو. په مجموع کې د دې لپاره د ولایت مقام په ښه اراده شته چې دا دستګاه بیا احیا او بیا فعاله. د هلمند اوسیدونکي داسې مهال د دې دستګاه د بیا فعاله کېدو غوښتنه کوي چې ډیری برخې د جګړو پر مهال ویجاړې شوي او رغول یې ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري. حفیظ احمد نصرت، سکون رادیو.